که په پښتنه خاوره مذهبي جنونیان زمونږ لور خور د بې علمه په کور کې نول غواړي، د ساينس او ټکنالوژي د علمونو نه لرې ساتل غواړي، نو بل اړخ ته لیبرل جنونیان چې دي نو هغه د ازادۍ، تعلیم او یونیفارم په نوم باندې زمونږ د لور خور نه هغه لوپټه او صادر هم کوزول غواړي. د دې دواړو مخنیوی وکول غواړي پښتنو خویندو. که مونږ چېرته یو امن پسند او پرمختللی قوم جوړېدل غواړو، نو مونږ ته به د دې دواړو جنونیت نه ځان ساتل غواړي، د دې دواړو جنونیت مخنیوی وکول غواړي. مونږ غواړو چې زمونږ لور خور چې ده نو هغه د خپل جامه کې د ساينس او ټکنالوژي علمونه واخلي او د قوم خدمت وکړي، د نړۍ خدمت وکړي، د انسانیت خدمت وکړي. مونږ غواړو چې مونږ د پښتون په حیثیت چې دی په نړۍ کې یو پرمختللی قوم په توګه راښکاره شو. نو پښتنو ډیره مننه، کوشش وکړئ چې د دې دواړو لیونیانو او لیوګانو مخنیوی وکړو. الله مو ښاد او آباد لره. الله پامان.